سلامونه دوستانو، ته مې د روغ او جوړ وایه. ډېرو ملګرو همدغه پوښتنه کوله چې څنګه په NC والېټ کې ټوکن دوستانو چینج کړو یا یې بدل کړو USDT ته یا دوستانو نور کرنسۍ ته. نو دغه کار دوستانو ډېر اسان دی. تاسو کولی شئ په دې کې دغه ایکسچینج کړئ، یعنې بدل یې کړئ. مثلا ما سره 0.50 روکس ټوکن دي دوستانو، دغه زه څنګه کولی شم بدل یې کړم یا چینج یې کړم نور کرنسیانو ته. NC والېټ به دوستانو راخلاص کړئ. د NC والېټ د جوړولو طریقه ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې یا ویډیو په کمنټ کې دوستانو اچولی دی چې تاسو هغلته لاړ شئ، لږ باندې کلیک واخلئ او دغه NC والېټ کې دوستانو تاسو اکاونټ ځان لپاره جوړ کړئ. کله مو چې دوستانو NC والېټ راخلاص کړ، په NC والېټ لاندې برخه کې دوستانو دلته تاسو ایکسچینج اپشن راځي چې په دغه ایکسچینج اپشن تاسو کلیک ورته واخلئ. تاسو کتلی شئ دوستانو په دغه برخه کې مکملې هغه کرنسیانې تاسو ته راځي چې کومې کرنسیانې تاسو غواړئ په دې کې بدلې کړئ، یا هغه مکمل دوستانو په دې کې شته دي چې USDT هم دوستانو په دې کې دی، ټولې کرنسیانې شته دي. نو تاسو مثلا غواړئ چې USDT دوستانو بدله کړئ یا دلته روکس ټوکن بدل کړئ. مثلا ما سره روکس ټوکن دي دوستانو. لومړی راځم زه USDT ته دوستانو غواړم دغه کنورټ کړم. راځم دغه USDT باندې دوستانو کلیک اخلم. لاندې موږ ته دوستانو USDT راځي فرام دوستانو. دغه فرام دې معنا ده چې تاسو دغې کرنسۍ څخه کومه بله کرنسۍ ته دوستانو دغه بدلوئ یا سواب کوئ. او که تاسو دغه غشو باندې کلیک واخلئ، دغه USDT به تاسو کولی شئ روکس ته کنورټ کړئ. او که په دغه غشو بیرته کلیک واخلئ، دغه لاندې برخه کې تاسو ته USDT راځي او پورته روکس. پورته ټوکن چې تاسو دي دغه مکمل دوستانو بس راشئ په دغه روکس کلیک ورته واخلئ دوستانو. کله مو چې کلیک واخیستلو نو راځو دوستانو په دغه کې CTC هم دی، ترڅنګ روکس هم دی. ما سره لاندې روکس دي، زه په دې باندې دوستانو کلیک ورته اخلم. کله مو چې دوستانو په دې کلیک ورته واخیستلو نو دلته مکمل تاسو ته چې څومره ټوکن وي هغه مکمل دوستانو دلته انټر مارکس تاسو ته ښکاري. په دې باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ انټر مارکس، په دې کې دغه مکمل ټوکن تاسو ته راځي. خو تاسو دوستانو دغه ځای کې په ښکاره ډول وایي چې تاسو باید څه وکئ، 0 البته 9 روکس ټوکن تاسو باید له ځانه سره ولرئ چې تاسو کولی شئ بیا USDT ته دوستانو کنورټ کړئ چې یو روکس چې دی هغه یو USDT دوستانو کېږي. خو موږ سره اوس چې روکس دی هغه ډېر کم دی، 0.50 دی. دغه موږ نشو دوستانو چینجولی، موږ یې نشو بدلولی. که موږ ته ایکسچینج اپشن دوستانو لاندې نه راخلاصوي ځکه چې دغه ډېر کم دی. باید تاسو حتما 9 روکس ټوکن دوستانو پوره کړئ، ځکه چې ډېر ملګري مانه دغه غوښتنه کوي که نه چې دغه څنګه موږ ایکسچینج کړو، څنګه یې بدل کړو دوستانو. نو دغه روکس ټوکن چې دی دغه موږ سره دوستانو ډېر کم دی. نو دغه ټوکن موږ سره ډېر کم دی ځکه نه ویډرا کېږي دوستانو. نو راتلونکي ویډیوګانو کې به درته ښایم چې څنګه موږ کولی شو دغه ټوکن ولیږو نورو صرفۍ ته، نورو ځایونو ته یې ولېږو، له هغې څخه یې بیا که چېرته موبایل ته یې لوډ کېدل یا نورو ځایو ته دوستانو لېږدېدل یا آنلاین خرڅېدل، هغه مکمله طریقه په راتلونکي ویډیوګانو کې ستاسو لپاره دوستانو زه درښایم. دغه ویډیو دوستانو تر همدې ځایه وه. که خوښوي مو وي لایک کړئ او دغه ویډیو له نورو دوستانو سره شیر کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ همدغه ډول ښایسته ویډیوګانې دوستانو انجنو. د روبوکس اپلیکیشن کې د روکس ټوکن ګټلو دوستانو ویډیو مې ستاسو لپاره په چینل کې جوړې کړي دي، هغه هم تاسو کتلی شئ چې ما ترې 3 ځلې